جګړه د لښکرګاه ښار تر څنډو راورسېده. د جګړې اصلي انځور. هلمند کې د تیرو څو ورځو څخه سخته جګړه روانه ده چې د ولسوالیو تر نیولو وروسته د لښکرګاه ښار تر څنډو راورسېده. د جګړې له ویرې خلکو خپلې کډې لښکرګاه ښار ته راوړې. یاد کډوال وایي چې کورونه مو د جګړې له امله پرې ایښي تر څو سرونه مو خوندي سي، خو د دوی د کډو سره همزمانه جګړه هم د لښکرګاه تر څنډو راورسېده. د جګړې څخه راکډه سوي کسان وایي موږ د ډیرو جګړو څخه ستړي سوي یو او هره ورځ مو کډه په شا او تر امن ځای خپل کورنۍ او ماشومان رسوو. دوی وایي پر دولت مو دا غږ دی چې جګړه نسی مهار کولی، نو هلمند وریلا کړئ. ولې موږ بې ځایه کوئ؟ ولې مو ځوانان له منځه وړئ؟ یاد کسان د خپلو سیمو په اړه داسې وایي. دا غواړي چې یا دې وریلا کړي یا دې نو مخنیوی وکړي. دا خبره ده. موږ د کورو سره روان یو، چا په کور کې وغورځوو، شیان چې چا په کور کې وو. دې مخنیوی وکړي، پسوا دې کړي یا دې کا وریلا کړي. دا خپلیان پرې کې نه دي. چې کا وریلا کړي شرمن دې شاته راځي. Данный сосед после подписали на чат после такого разраста. Мандик се ширки ке удар джангар алам да болан таралам да болан се вос да амралам чичери болар. Зай нас зай. جو подпора равани جو шеф не равани подгар на сара зай. زموږ ترالم سره په نوځای پیدا. کډه را بار کړل طالبان هم دغه څه ته راورسېدل. په طالبان په مابین کې راځي په بیرغ راوي د دغه سره ودرېدل. چې په آفات کې د کام کې خاص کر دې پر شو کارا کې چې پر شو راکې چې په مازدا چې په قرار بل لور ته بیا د هلمند مدني ټولنې مشر اختر محمد خان بادیزی وایي موږ پر ټولو تجارانو دا غږ کوو چې راغلي کورنیو ته د عاجله مرسته ورسوي او هغه کسان چې خالي کورونه لري بې له کرایې د کډوالو ته ورکړي او پر دولت یې غږ وکړ چې هر څومره ژر کیږي جګړه دې مهار کړي. بل قومي مشر حاجي احمد جان اکا وایي د یادې جګړې پر دواړو اړخونو غږ کوم چې سوله وکړي، نور دې ځوانان نه وژني او نه دې د سیمو اوسېدونکي کډه کولو ته مجبوره کوي. تېره شپه باباجي سقوط شو او د نادعلي ولسوالۍ ډېرې سیمې سقوط شولې. 601 لمبر شهره کنډک سقوط حالت ته ودرېدی او ځینې نورې سیمې سقوط حالت ته ودرېدې. نو ولس په یو سخت حالت کې دی. ولس غواړي چې ښار ته راسي، د جنګ څخه دی. پر یو کور باندې د طالب بیرغ ولاړ دی، پر بل کور باندې د دولت بیرغ ولاړ دی. ډېر ولسي خلک زیانمن کېږي. تاسې وینئ چې د تېرې شپې راهیسې څونې خلک راکډه کېږي، راځي د ښار ته راځي. اما زموږ هغه خلک چې په اصطلاح یو سرای تر ځان اضافه لري یا 2 سرای تر ځان اضافه لري، د 2000 کالدارو سرای اوس نن په 15000 افغانۍ پکې راورکوي. حال دا چې یو څوک مجبوره نه سي هغه په وطن کې اړ یې نه، ځکه چې په وطن کې همیشه جنګونه یې. نو چې سخت مجبوره سي هغه راځي بازار ته او ته د 2000 سرای په 15000 افغانۍ باندې پکې راورکوي. دا به خدای پاک هم تاته سزا درکوي، دا به د بندګانو بد کېږي. زموږ د خپل ملي تجارانو څخه غوښتنه دا ده چې د دې ولسي خلکو سره کومک وکړي، د دې ولسي خلکو سره ښه وکړي چې سرای دې مخکې په 2000 افغانۍ پکې راوړو، اوس یې په 1000 افغانۍ ورکړه. هغه کې بیخي مفت ورکړي، خدای پاک تاته یې وزونه درکړي، خدای پاک به ښه وکړي. دا ولې موږ خدای پاک ته زارۍ کوو چې خدای پاک ته امن راولي. خدای پاک ته دا چې زموږ تاجر، زموږ پیسه‌داره خلک داسې کوي، د خلکو د بد حالات څخه غلطه استفاده کوي، نو بیا به خدای پاک د زموږ زارۍ کله ومني؟ نو د دولت څخه مو غوښتنه دا ده چې بیړنۍ مرسته ورته ورسي. خلک د لوږې څخه مري، خلک په دې هلته د ژمي موسم راغلی، خلک د یخ څخه په عذاب دي، په تکلیف دي. تجارانو څخه مو غوښتنه دغه ده چې خلکو ته مفت ځایونه ورکړي او خلک ورڅخه استفاده وکړي. خلک دا ښار خدای په امن کې پاته کړي. زما په ښاریانو دا غږ دی چې دا خلک مهاجر دي چې د ولسوالیو سره وځي، بلا قید و شرطه که یو سرپناه لري که په کور کې ځای لري، په دې خلکو ته ځای ورله ورکړي. نن ورځ د رکوع د دې تمه مه کوئ، د خدای نه وبېرېږئ. وینه په وینه نه پرېوله کېږي او سوله د خدای حکم دی، د علیه صلات وسلام تګلاره ده، اتفاق دی، سوله ده. موږ په خپل ملک کې د خپلو وروڼو سره، مسلمانانو سره، د هر چا سره باید په سوله کې ژوند وکړو. د یادونې وړ ده چې نن د هیواد رئیس جمهور محمد اشرف غني د هلمند والي سره د ټلیفون پر کرښه خبرې کړې
او ډاډ یې ورکړی چې تازه دمې امنیتي ځواکونه به هلمند ته ورلیږي. ولسمشر محمد اشرف غني دا هم ویلي چې د هلمند جګړه به د وسلوالو لپاره ډیره ګرانه تمامه سي. عبدالله حکمل، شور نیوز، هلمند.